دا خبره خو ښکاره ده چې پښتون تحفظ موومنټ پی ټی ایم خلاف یو بندیز غیر اعلانیه لګولی شوی دی، اعلان نه دی شوی. او د فوج چې کوم چارواکي دي هغه دې باندې ډېر تنقید کوي. نو دا خبره واضحه ده چې فوج به نه غواړي چې د پی ټی ایم خبرونه یا د هغې ټلویزیون باندې یا په مطبوعاتو کې هغه چاپ شي. که تش په ټلویزیون باندې یا په غټو مطبوعاتو اخبارونو باندې اوس په د انټرنیټ سوشل میډیا باندې هم دغه بندیز لګیا دی، کوشش کوي چې ولګي، خو دا ممکن نه دی. یعنی یو حد پورې خو دوی دا شی کابو کړی دی چې پاکستان چې کوم غټ ټلویزیون چینل دي یا اخبارات دي هغې باندې خو دوی چې کوم کوریج دی، مضامین دي، هغه دوی دغې مخنیوی کړی دی. نو دا چې کوم طریقه ده دا یو خو سنسرشپ دی چې کوم د بره نه لګولی شوی دی بغیر اعلان نه. یو دا ادارې چې کوم دی مطبوعاتي ادارې ټلویزیون چینل د هغې مالکان په خپله ځان باندې هم یو بندیز لګولی دی، سنسر لګولی دی، ځکه چې د هغې سره یاره ده چې که دوی دا پی ټي ایم خبرونه ورکړي یا عکسونه ورکړي نو بیا به حکومت او خاص توګه باندې فوج په دې باندې ډېر بد ګڼي. نو دوی د خپل یارې هم دا سنسرشپ لګولی دی. فوج خاص توګه باندې ډېر یو فکر لري، یو فکرمند دی چې دا ځوانان ولې دونه د پی ټي ایم په حق کې دي او دونه ولې هغې د فوج نه خفه دي. نو هغې د دې د مخنیوي کوشش کوي. کله پی ټي ایم جوړ شو نو د ډېر فعال و، جلسې کولې، میډیا باندې به راتلو، ډېر ښه دوی دپاره یو موقع وه. او دای په وجه باندې د دوی هغه پیغام او خبرې ټول پاکستان کې او خارج کې خبرې راغلې، خورې شوې. خو کله نه چې دوی په جلسو کې داسې د فوج خلاف خاص توګه باندې تورونه لګولي دي او نیغ په نیغه هغې باندې تور لګوي چې د هغې په ترهګرۍ کې لاس دی، نو داسې الزامات تورونه مخکې چا د فوج خلاف نه دي لګولي. نو دې په وجه باندې فوج د دوی خلاف شو او فوج به اوس کوشش کوي چې دوی مخنیوي وکړي.